ما ته پلار کله لور نه دی ویلي، ما ته نشي یاد چې ما ته به پلار کله لور ویلي. همیشه زما زوی ماشوم اټین کوم تاسو کره واده دی وینا نو هفته 2 زه سوشل ورک نه کوم. ما ته عجیبه فیل کېږي ته به زه دنیا ته راغلې څه دپاره یم. 15 منټه ورکول هغه په مخ باندې خندا راوستل، هغه ته هغه ټایم خوشحالي ورکول، نو ډېر زیات سکون میلاو. کور ساتي، پوره خاندان ساتي. یو زوی کله هم مطلب یو خور یا یو ورور نشي ساتلی. ژوند کې زما خپل پلار زما رول موډل دی، ځکه چې هغه دومره مزدورۍ کې ټاټکي چلول. بسم الله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د نمر ټي وي ډېرو قدرمنو کتونکو السلام علیکم. نجیب الله نجیب یو ځل بیا په یو نوې خپرونه کې ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو د تیر په څیر خو نه، ځکه چې په نورو پروګرامونو کې زما سره چې کوم میلمانه ناست دي نو هغه سړي وي دا ځل د وطن یو داسې پیغله چې هغه د وطن خدمت کوي، د علاقې خدمت کوي، د خلکو خدمت کوي. هغې را سره ناست دي، د دې سره به د دې د دغې خیر ښېګړې د کارونو په حواله باندې د دې د ژوند په حواله باندې خبرې اترې کوو. ښاغلې سومیا خلیل صاحب را سره ناسته ده. هرکلی به ورته وایم ډېره ستړې مه شي، درته وایم یو ټپه به درته ډالۍ کړم چې که د سړو نه پوره نه شوه ګرانه وطنه جنکۍ به دې ګټي نه. ډېر هرکلی درته وایم. ډېره زیاته مهرباني ستاسو چې تاسو راغئ. مننه. سومیا خلیل صاحب لمبې سوال به درنه دا ولرم چې د خیر ښېګړې کارونه کوئ، کله دې میدان ته راغلی او دا کارونه مو شروع کړي؟ جی دا ما 2016 کې سټارټ اغوستلی د دې. هغه ټایم کې زه 9 کلاس کې وم. ماشاءالله. نو بس کتلم یو بل ته داسې لارو کې به چې سکول نه به کله چوټي شوه نو موږ به پیدل کور ته تلو راتلو. نو دا به چې لاره کې وکتل داسې خوار غریبانان به ناست وو، نو بس هغې نه ما ویل چې د دې دپاره سکول پکار دی. ټیک. نو دغه تاسو ذکر وکړو چې یاره د 9 کلاس کې زه وم، اوس خو به تاسو APSC دا به شوي، نو د دې تعلیمي سلسلې سره سره دا قسم اکټیویټیز جاري ساتل دا خو ډېر مشکل نه؟ ډېره زیاته اسانه ده، ځکه چې کله یو انسان کې جذبه یي که نه د دې شي نو هغه بیا مطلب ډېر کارونه کوي، هغه بیا هینډل کولی شي. نو ما ته خو ډېره زیاته اسانه ده ورسره سوشل ورک کول، دې سره سره تعلیم حاصلول، ځکه د کور کار هم لازمي وي د جنۍ دپاره، د کور کار هم کول دي ورکې. نو الحمدلله ډېر زیات ایزلی ټایم ورته مطلب مینج شي اسانۍ سره. جی په سوشل میډیا مونږ وینو که نه تاسو ډېر بیزي یاست، ستاسو اکټیویټیز مونږ ګورو د هغې په وجه باندې دا نن تاسو سره ناست یو. نو د والدینو له طرفه د هغې احساسات څه وي چې کله هغه داسې ویني چې یاره زمونږ ماشومه چې ده دونه ښه کارونه کوي لګیا ده، څه وایي هغې؟ جی سټارټ کې خو ډېره زیاته مسله وه، ځکه چې یو جنۍ کور نه بهر وتل، ځکه چې نن سبا وګورې نو د 15مه پورې تعلیم وکړي نو هغه بیا نور تعلیم ته هم نه پرېږدي، زیاتر د 10مه پورې پرېږدي. نو بیا خو زه مطلب د یو کلي جنۍ بهر فیلډ ته راوتل ډېر زیات مشکل کار. سټارټ کې راته ډېر زیات مشکلات د فیملی سایډ نه، خو ورو ورو چې بیا هغې او زما کار وکتو، جذبه یې وکته، نو هغې بیا خپل سپورټ چالو کړو. نو زما ابو چې کوم دی بهر ملک وي، مزدور دی هلته، نو هغې ماشاءالله ډېر زیات سپورټ چالو کړو، زما امي ډېر زیات سپورټ چالو کړو. نو بس اوس الحمدلله ښه سپورټ. اوس خو به چې داسې چېرته زنانو په منځ کې ستاسو والده صاحبه ناست دي یا والد صاحب چېرته نه نو په فخر سره به دا وایي چې دا وګورئ سومیا خلیل زمونږ بلکل. سټارټ کې به لږ دغه و که نه چې لکه داسې پیله ځل زموږ خاندان نه څوک داسې تعلیم له مخکې شول او سوشل لایف ته هم داسې ووتل، مطلب شروع کې به لږ ورته بد لګېدل، او اوس الحمدلله مطلب امي ډېر زیات خوشحالېږي، ډېر زیات. تاسو د مسایلو ذکر وکړو چې کور نه راته لږ لږ مسایل وکړه، نو بهر مسایل که را سره لږ ذکر کړئ. بهر هم ځکه زموږ معاشره داسې جوړه ده چې ډېر زر نه اکسپټ کېږي که نه، نو څه مسایل درته بهر هم وو که نه صرف دغه د کور مسایل؟ بهر مسایل راته اوس هم شته دی، ځکه چې صرف زه نه، زموږ ډېرې خویندې داسې وي چې هغه که سکول ته ځي نو لارې کې به ورته کسان ولاړي سکول مخې ته. زموږ داسې معاشره ده چې دی کې مونږ مطلب زموږ چې کوم ځوانان دي هغې ته مونږ قصوروار نه دغه کوو چې دا نه دي، جنکۍ دې کور کې کښېني، یا جنکو ته ګوري نو وایي چې دې جنۍ به څه کړي ځکه ورپسې هلک کوره پورې روان دی. هغه مایند سیټ اپ اوسه پورې سټارټ دی، خو مطلب که مونږ څومره هم مطلب اویرنس خلکو کې پیدا کړو هغه پکې نه راځي. تاسو په سوشل میډیا باندې اکثر پوسټ وکړئ چې یاره ته تعاون ضرورت دی فلانکي ځای کې فلانکي ځای کې فلانکي ځای کې، دغه چې تاسو کوم تعاون تاسو ته راځي د هغې طریقه کار سره خلک در سره څومره جذبې په تېښ باندې تعاون کوي؟ سټارټ کې خو چا یقین نه کولو
چې کله دې فیلډ ته راغلم نوی صحیح بیا تقریبا 5 منت پس بیا زما هر څه صحیح شول سیټ شول اوس چې زه کله یو پوسټ وکړم چې زما هیلپ پکار دی نو مطلب ډېر خلک به یقین نه کوي خو مکه ټایم کې کال سټارټ شي چې جی څه پکار دی جی موږ به زموږ سایټ نه به ورته موږ دا واخلو خو زه زیاتره خلکو ته وایم تاسو ډونیشن مه راکوئ تاسو ما ته پیسې مه راکوئ تاسو په خپل لاسونو باندې ما ته سامان اخلي سامان راکوئ یا که تاسو ځي سره هغه کور والا جوخت وي هغه علاقه جوخته وي تاسو خپله ځئ هغې ته خپله هینډ اوور کوئ نو ما ته هم لږ سکون شي ځکه چې زه دومره مطلب نشم رسېدی او تاسو به هم لږ مطمئن شئ مطلب دا چې دغه طریقه کار داسې نه چې تاسو باقاعده یو اکاونټ هغې ته خلک پیسې رالېږي او بیا تاسو ویشئ داسې طریقه کار نشته نه جی زما اکاونټ نشته دی زما صرف ایزه پیسه اکاونټ دی هغه کې هم مطلب لږ ډېر ډونیشن وشي زمونږ د زیاتره د یتیمانو دپاره وشي یا داسې زمونږ د جهیز سامان پکار وي زمونږ د خویندو دپاره نو هغې دپاره لږ ډېر وشي خو الحمدلله اوسه پورې چې څومره هم شوي دي زیاتره موږ د سامان راغلی دی دغه د جهیز ذکر تاسو وکړو تر اوسه پورې به تاسو څومره فیملیز چې دي هغې ته د جهیز په مد کې د هغې مدد کړی لاست منت چې کوم دی ما 5 فیمیلز ته جهیز وکړو مطلب دومره پراپر مې ورته ونه کړو فل خو مطلب څومره چې وس مطابق نو 5 فیمیلز نو تقریبا چې اوس ما مطلب د 5 ایئرز ما د دې فیلډ کې راتلو وشو نو تقریبا ما به کړي وي 15 فیملیز به ما اټینډ کړي وي ماشاءالله قدرمنو کتونکو د سومیا خلیل صاحب سره زمونږ خبرې اترې روانې دي یو وړه شان دمک او د هغې نه پس واپس راځو النور हिजामा क्लिनिक ना दवाइयों की टेंशन ना ही ऑपरेशन का डर हर किस्म के इमराज का मुकम्मल और मसनून इलाज अल नूर हिजामा क्लिनिक एड्रेस अल शिफा मेडिकल सेंटर बोनेर 031457545550 جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم محترمه سومیا خلیل صاحبه ناسته ده د هغې سره د هغې د کار او زیار په هکله باندې خبرې اترې روانې دي سومیا خلیل صاحبه دا راته ووایه چېرې باچاحان بابا په خپل کتاب کې لیکلي دي چېرې مخکې یو وبا راغلی او په هغې کې به خلک مړي به ډېر کېدو چونکې غریبي وه او کپونونو پیسې به هم د خلکو سره نه وي نو هغوی یو تنظیم جوړ کړو چې خلکو ته به مفت کپونونه ورکول نو په هغې کې به څه خلک هغې د مطابق چې خلک په راغی او موږ ته زموږ مړی شوی کفن به یې وړو هېڅ به هم نو بیا ورسره هغې خپل کس پرېږدو نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د باچاحان بابا سره چې هغه یو هستي وه چې د هغې سره دا دوکې شوي دي نو تاسو سره خو به هم داسې چېرته شوي که نه ډېرې زیاتې را سره کېږي اوس را سره دی 2 ورځې پهله هم را سره شوې وه کول یې وکړو زمونږ مطلب یو فرینډ راته کیس راکړو وایي سومیا دا ویریفیکیشن ما کړی دی هر څه او تاسو هیلپ وکئ ایون هغې ته ما پیمنټ هم ما پوسټ وکړو ما ته لږ پیمنټ راغو ما هغې ته ایزي پیسه کړو هغې کې لږ سات پس ما سویل راځه کول ورته وکړم کول مې وکړو ماشوم اټینډ کړم ویل تاسو کره واده دی وایي نه نو ډېره زیاته خفه شوم زما څومره هم کتونکي مطلب دا پروګرام ګوري هغې ته وایم چې دا موږ د کوم فنډینګ راځي دا زموږ د بېوسو د یتیمانانو زموږ د کونډو وي نو کم از کم داسې مه کوئ دوکې را سره مه کوئ ځکه چې زموږ هم مطلب دومره وس نشته دی دا خو زموږ هسې یو شوق دی دا یو جرسین دی مونږ کې چې موږ د خلکو هیلپ کوو نو مطلب تاسو هغې نه غلط فایده مه اوچتوئ د دې نه بعد خو به دا متل دی که نه چې عقل په ډګرو زده کېږي که نه نه راځي نه راځي ما کې عقل بیخي نه راځي زه اصل کې یقین ډېر زیات جذباتي یې زه یقین ډېر زر کوم زه چېرته وګورم چې دا داسې شکل جوړ کړي داسې خبرې وکړي نو زه وایم چې دې کس ته زما ډېر زیات ضرورت دی او کور کې هم راته مې وایي بچې پهله ویریفیکیشن وکړه زه ورته مړی مې خیر دی که نه مطلب نیډلی دي خو ډېر زیات پکې ښه هم وخېږي او دا ایکه دوکه پکې لږ دوکې باز وخېږي خو بیا خوشحاله هم شم وایم زه هغه زموږ د سر صدقه شه دا راته ووایه چېرې ماشاءالله عمر مو کم دی د ژوند لومړني نیز کې لا روان یې کله چې د ژوند دویمې نیز ته واوړئ او د هغې نه پس به دا خپل اکټیویټیز هم دغه شان جاري ساتئ که نه بیا به لږ په شا کېږي ځکه چې ذمهواریانې به ستاسو نور هم سیوا کېږي نه اکټیویټي خو به انشاءالله چې څو پورې ژوند دی زما څو پورې زه ژوندی یم هغې پورې به زه خپل اکټیویټي انشاءالله همیشه جاري ساتم ځکه چې د دې کې ما ته ډېر زیات سکون میلاویږي دا زه یو هفته یا داسې زه بیماره شم یا فیملی پرابلمز وي زه هفته 2 زه سوشل ورک ونه کوم ما ته عجیبه فیل کېږي ته به وایې زه دنیا ته راغلې څه دپاره یم نو مطلب ورځ کې هفته کې زه خامخا یو اکټیویټي یا داسې څه پوز چې د چا هیلپ خامخا کوم دا خو ژوند دی که نه زما او ما ژوند ټول هم د سوشل ورک ته وقف کړی دی نو دا شیز نشم پرېښودی تاسو د دې نیکې جذبې خو موږ ډېر قدر کوو آیا تاسو څه ګڼئ چې دا داسې ماحول به تاسو ته جوړ شي چې تاسو ته به اجازت میلاویږي بیا که نه اوس خو خیر د خپلې مرضۍ مالک یې لکه څنګه ماحول مطلب چې تاسو ته اجازت درکوي چا څنګه هم په کور کې کوو دغه شان اوس په دې دویمې نیز کې هم تاسو مطلب آفټر میرج یادوئ آفټر میرج که مطلب ښه میله وشي
لایف پارټنر کنا نو ضرور به اجازه راکړي ځکه چې امی ابو اجازه راکړي نو ان شاء الله لایف پارټنر بم راکړي او زما دا حوصله زما همت ته چې ګوري او کنه راکړي نو هغه خو خیر بیا به هغه سره کیږي کنه وخت سره به ان شاء الله هر څه بیا خپل بالکل په دې کې شک ځکه چې افټر میریج چې دی اختیارات چې کنه نو هغه ډیر بیا تاسو نه ملاو بشي ماته امید شته جی هغه اخر اورال دغه پوزیشن دی اختیارات بیا د نارینو سره نه پاتې کیږي او د یتیمخانو په حق باندې زه ستاسو کوم اکټیویټیز چې نه ماشاءالله هر هفته کې یو ځل یتیمخانې ته خامخا ځئ د ځان سره ګفټس وغیره خامخا وړئ د دغې شاته څه راز دی دغه کار مو د کلې نه شروع کړی دی یتیم ماشوم ته کار ما تقریبا زما 2 ایئر شو سٹارټ ما خو اسی اغسته او دا راشن وغیره نه یو بل تباره او یتیمانو ماشومانو ما زما 2 کاله وشو چې ما دی فیلډ زراغلی یم ماشومانو لپاره دا سکون ملويږي یتیم سر باندې لاس خپل ډیر ښکلا ده دی کې یتیم له یو 15 منټه ورکول هغه په مخ باندې خندا راوستل هغه ته هغه ټایم خوشحالي ورکول نو ډېر زیات سکون ملاویږي زه ټولو ته همدا وایم چې خپل ژوند کې مطلب پوره ورځ کې یا پوره میاشت کې یو 5 منټ هم تاسو د یتیمخانې ته ځئ دې ماشومانو تاسو ښکلا ورکوئ تاسو بیا وګورئ ستاسو ژوند به څنګه بدل شي کومه خوشحالي تاسو ته ملاویږي که نه په دې کې که نه زه وایم چې د دنیا یو شیز کې به هم تاسو دا خوشحالي نه ملاویږي چې څومره هم خلک یو که په هر فیلډ کې نو هغې په هغې فیلډ کې خپل یو آیډیل وي که نه د هغې نه متاثر او ځکه هغه کار کوي تاسو به هم څوک آیډیل به وي د چا نه خو به متاثره یې که نه تاسو دا آیډیل خبره وکړه که نه زه به په دې باندې تفصیل لږ خبره وکړم زموږ زیاتره داسې دي که نه چې ځوانان چې کوم دي نن سبا یا پهله چې کوم وو هغوی به ویل زما دا آیډیل دی هغه آیډیل دی مطلب مختلف موټیویشنز څومره سپیکرز دي هغوی نیم به یې اخیستو زه وایم که نه زموږ چې کوم پلار دی که نه دې نه غټ آیډیل زموږ بل نشته دی کله چې موږ خپل پلار رول موډل او هغه موږ آیډیل کو که نه نو زه وایم که نه ژوند به ډېر زیات اسان شي ژوند به ډېر زیات ښکلا شي ځکه چې دا کوم موټیویشن سپیکران راوتي دي دا چې کوم تاسو مطلب زه یې فالو کوم نور یې فالو کوي نو هغوی به هم چا نه مطلب امپرس شوي نو دې فیلډ ته به راغلي که نه دې کې به یو نانیم داسې چې هغه به خپل پلار د وجې کامیاب شوي نو زه وایم که نه چې کله موږ خپل والد صاحب رول موډل کو ځکه چې یو پلار پوره کور ساتي پوره خاندان ساتي یو زوی کله هم مطلب یو خور یا یو ورور نشي ساتلی یو ورور کله هم بل ورور نشي ساتلی صحیح شو نو مطلب هغه پلار زما والد صاحب زما مطلب هغه زما لوی آیډیل دی هغې نه پس بیا زما ایدي صاحب چې کوم یتیم ماشومانو په سر به یې لاس ایښو ماشومانو سره یې مینه کوله هغې نه پس هغه دی خو فرست چې زما پوره ژوند کې زما خپل پلار زما رول موډل دی ځکه چې هغه دومره مزدورۍ کې ټاټکي چلولي دي دومره مطلب نور کارونه کړي دي هغه بیمارۍ تېرې کړي دي مطلب هر څه هغه موږ ته ښکاري که نه نو هغې د وجې مطلب زه هغې د پاسه ټول نه غټه خبره چې تاسو ته اجازت درکړی دی اجازت یې هم راکړی دی اجازت خو به یې خامخا راکړو نیازبینه لور یې هم بالکل اسنه چې اوس درته کار وکړي چې نه داسې به نه نه جی زما والد صاحب ډېر زیات خوشحالېږي اکثر اصل کې هغه وایي که نه ته زما زوی ما ته پلار کله لور نه دی ویلی ما ته نشي یاد چې ما ته به پلار کله لور ویلي همیشه زما زوی نو بس مینه ولا ماتومه د زوی او بس نور در ته الله خیر کړي هغې عزت دی الله د هر جنۍ ساتي ورسره زموږ د بلډ کیمپ نن هم چې سهار راته ما وکتل نو تاسو پوسټ کړی چې بلډ کیمپ دی په اباسین یونیورسټي کې زموږ بلډ کیمپ دی جی نو د دغې په حواله راته ووایه چې دغه بلډ کیمپ چې تاسو لګوئ دغه بلډ تاسو خپل بلډ بینک یې سره که نه هسپتال ته ورکوئ نه جی ما سره خپل بلډ بینک نشته نه ما سره هاسپټل دی ما سره صرف فینټر فاونډیشن دی کوم چې تلیسیمیا ماشومانو ته فری بلډ ډونیټ کوي نو زموږ چې څومره پېښور نه یا پېښور نه بهر زه څومره بلډ کیمپس لګوم زه فینټر فاونډیشن ته لګوم ځکه چې هغوی بلډ ورکوي هم مطلب د چا نیډ لیشي بهر تلیسیمیا نه علاوه چې د چا ضرورت شي هغه آی سی یو کې وي یا ارجنټ سیریس کیسز وي نو هغوی ورته بلډ ډونیټ کوي نو ځکه زه ټول بلډ فینټر ته ورکوم دومره اکټیویټیز کوئ نو پکار نه چې تاسو د ځان سره ځکه چې لوی پېښور دی او ډېره علاقه ده او خپل دنیا فیمیل داسې دي چې هغه اکټیو دي چې هغه ټول ځان سره رایوځای کوي یو داسې تنظیم جوړ کړه چې هغې کې صرف فیمیل چې هغه خپل اکټیویټیز جاري ساتي داسې سوچ مو نه دی راغلی
نه جی داسې سوچ نه دی راغلی نه راوستل غواړم ځکه چې زه مطلب ریسپانسبلټي نشم اخیستی د جنکو که نه ځکه چې نن سبا معاشره ډېره ظالمه ده نو دې کې که زه تنظیم جوړ کړم بیا د جنکو خیال ساتل هغوی کیمپس ارینج کول دي زه هغوی کیمپس ته لیږل میټینګس ته لیږل نو هغه ډېر لوی ذمهواریانې وي نو په دې وجې باندې زه هم یوازې یم ما سره مطلب که څوک هسې راځي هسې کیمپ جوین کوي یا هسې مطلب ایونټس ته راتلل غواړي هغه موسټ ویلکم دی موجوده اکټیویټیز چې کوم تاسو کوئ دا مکمل په یو سر کوئ که نه څوک ټیم کې در څوک نه څوک شته ټیم کې را سره شته زما ټیم خو الحمدلله ډېر زیات دی مختلف ځینو کې څنګه چې اوس دا کیمپس لګېدلي دي دې کې هم خامخا زما 3-4 کسان به خامخا مطلب هر ځای کې زه خپله نه ځم زه زیاتر ټیم لګم نو زما ټیم هر څه هینډل کوي سوات یو شاعره نور احساس هغې یو پیر دا چل کړی چې چېرته غریب و د هغې لپاره څنګه چې تاسو پوسټ کوئ دا شان یو پوسټ یې کړی و چې یاره دې سره هیلپ وکړئ که نه نو هغې خو ټیک د نور شاعري یا وغیره هغه هر څه به په صحیح پورې خو دغه کار یې ډېر زبردست و او بیا دا چې خلکو به هغې ته ټلیفون کوو د تنګولو لپاره نو لکه ما تاسو ته وختي وي چې یاره تاسو سره چا دوکې نه هغو په دغې اړه باندې شوي چې تاسو نه به یې غوښتل خو په درکولو په معامله کې چېرته چا داسې چې هسې کال کوي او هسې تنګول کوي زه تاسو ته کال پورې وایم زما نمبر چې کوم دی هغه افیشیل دی په پیج باندې دی فیسبوک باندې تاسو به کتلی خپله اکاونټ کې هم زما نمبر چلی هر ځای کې هم زما نمبر چلی زما 4-5 کاله وشو ما ته اوسه پورې رونګ نمبر دروغ فروډ دي داسې ما ته نه دي راغلی زه حیرانه به دی یم که نه زیاتر میل هم نن سبا وایي ما ته کال وشو ما ته دمکي میله شوه ما ته دې کال وکړو هغه زه وایم دا خلک راځي چېرته نه مطلب دا کم قسم وي زه چې دومره مطلب اکټیم په سوشل میډیا باندې ما ته اوسه پورې چا رونګ فیک کال نه دی راغلی فیک کال د ډونیشن څه چې فیک کال ما ته هغه هسې هغه چې د دروغ ووایي چې جي خفه نه شي که نه هغه هم ما ته نه دی راغلی ځکه چې الحمدلله بس دې کې به د الله پاک څخه ناصر راځي کېدای شي دا د کردار برکت وي قدرمن دې نه پس راشي ګورونه کوي نمبر مو بیا بلا کړي په اخره کې به زموږ چې کومې خویندې دي هغې ته که څه پیغام ورکول غواړئ نو ډېره مننه به خویندو ته به هم پیغام ورکوم وروریانو ته به هم پیغام ورکوم خویندو ته به دا پیغام ورکوم چې تاسو باندې کله مور او پلار یقین وکړي تاسو له پرمیشن درکړي تاسو که هاسټل کې که تاسو خپل کورونو نه ځئ تعلیم حاصلوي اکیډمیز ته ځئ چېرته هم ځئ د خپل مور او پلار یقین کله مه ماتوئ ځکه چې تاسو له مور او پلار ازادي درکوي هغه ځکه درکوي چې هغه په تاسو باندې ډېر زیات یقین کوي نو د خپل مور او پلار یقین خو کله هم مات نه کوي ځکه چې که تاسو پسې دنیا خبرې کوي که تاسو پسې هر څوک خبرې کوي خپل فیملی به هر څوک هم خبرې کوي هغه اګنور کوئ صرف د خپل مور او پلار یقین باندې چلی چې تاسو باندې مور او پلار څومره یقین کوي او وروریانو ته به زه دا وایم چې کله هم مطلب د چا فیلینګ سره لوبې مه کوئ کله هم مطلب داسې جنکې روزي بهر تاسو مطلب هغې ته غلط نظر باندې ګورئ چې دا خو راوتې ده بس دا خو سوشل ورکره ده دا به بس مطلب ملاویږي مو فیلډ کې به هم ګرځي داسې هېڅ هم نه وي داسې دروغ وي یو جنۍ چې بهر روزي هغه صرف خپل کار دپاره روزي یو جنۍ چې بهر ځي خپل ایجوکیشن دپاره ځي نو غلط مطلب مه لئ مهرباني ډېره مننه کوم ستاسو د وخت راکول ستاسو ډېره زیاته مهرباني چې تاسو دومره راغئ او تاسو ته موږ دومره زیات تکلیف درکړو خفه نه شئ قدرمنو کتونکو د سومیا خلیل صاحبې سره تاسو دغه مختصر خبرې واورېدې زه تمه لرم چې ستاسو به خوښي وي انشاءالله تعالی تر بله پروګرام به درنه اجازت غواړم د هغې پر چې چېرته مې ښاد آباد راته اوسئ د خپل کیمرامین ناصر خان سره به درنه اجازت غواړم په لوی الله مو سپارم د الله په امان